السلام علیکم کتونکو څنګه چې تاسو یې نه دا ما سره د ګورنمنت پرایمري سکول د جنرال ساینس د پیپ ګریډ بوک دی چونکې د ماشومانو ډیر وخت د وبا د لاسه ضایع شوی دی او د پرایمري ایجوکیشن چې دی دا بیس دی نو بیس چې دی هغه مضبوط پکار دی. راځئ چې خپل ویډیو شروع کړو. دا تاسو یې نه دا د ګورنمنت سکول د پیپ ګریډ بوک دی. دا چې کله موږ کولاو کړو نو دا د دې هغه کانټنټس دي او زموږ لاولنې په دې کې چپټر چې دی نو هغه دی دا کلاسیفیکیشن آف لیوینګ تھنګس. کلاسیفیکیشن چپټر 1 کلاسیفیکیشن آف لیوینګ تھنګس. اوس کلاسیفیکیشن چې دی کلاسیفیکیشن څه ته وایي نو کلاسیفیکیشن چې دی دا په ګروپونو کې چې کله موږ سیزونه په ګروپونو کې تقسیمو نو هغې ته وایي کلاسیفیکیشن او دلته کې د کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم نو د ژوندو سیزونو په ګروپونو کې تقسیم ژوندي سیزونه چې کله موږ په ګروپونو کې تقسیمو نو دې ته وایي کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم there are numerous types of organisms found on our earth. ډیر قسمه سیزونه چې دي ژوندي هغه زموږ په ځمکه باندې موندل کېږي. ډیر مخلوقات دي الله پیدا کړي دي په زرګاو په لکاو قسمونه دي نو دا زموږ په دنیا باندې په ځمکه باندې موندل کېږي. These organisms look different from each other. دا ژوندي سیزونه چې دا د یو بل نه مختلف ښکاري. However به هر حال some have few similar characteristics. خو څه پکې داسې دي چې د هغو خصوصیات د یو بل سره میلاویږي هغه سیم دي. په دې کې بیا د اکټیویټي موږ راکړې د اکټیویټي 1.1 We write the names of the following organism in their respective groups on the basis of similar characteristics. نومونه ولیکئ د لاندینو ژوندو سیزونو د دې په متعلقه ګروپونو کې په بنیاد د یو شانتي خصوصیاتو. په دې کې د ګواوا، امرود، فاول، فرینده هرې مرغۍ ته موږ ویلی شو. پیجن چې دی بیا کبوتر کوتره چې ورته موږ وایو. بیا مینګو، سپیرو، چنچڼه، سنیک، مار، روز، ګلاب، کروکوډایل، مگرمچ، سن فلاور، نورپرست، لیزر، کربوړی، کیټ، پیشو، ټایګر کم ټایګر منظری چې دی منظرو کې چې قسم دی باګ ورته موږ وایو. او کاو چې دی غوا، ټرټایز، شمشتی، ګوټ، بیزه، ډاو، فاخته. فور ایگزامپل مثال په طور باندې روز، فاول، سنیک اینڈ ګوټ هیو بین پلیسډ ان سیپریټ ګروپس. مثال په طور باندې تاسو په جدا جدا ګروپونو کې کېښودي. دا هغه ګروپ وایز به تقسیم کړی چې دې کې تاسو دا متعلقه نومونه چې دا بیا ولیکئ چې د روز سره به کم راځي. نو تاسو ته فرض که دا زه به د اکټیویټي دا دغه چې دی دا په دې پاڼه باندې جوړ کړم چې فرض که ګروپ 1 شو دا او دا زما سره شو ګروپ 2 د دې نه لاندې دا زما سره شو ګروپ 3 او بیا ورپسې دا شو ګروپ 4. اوس په دې کې دې ته به زه داسې لاینونه ووایم. په دې کې یو دوی موږ له راکړی چې دې سره ته اوس یو شانې کیریکټرسټکس والا نور چې دي په خپله تاسو د دې له پاسه نه ولیکئ. دا چې دي دا پکې ولیکئ. اوس دې یو موږ له په ګروپ 1 کې راکړی روز نو دې ته به زه ولیکم لاولنې روز او دې بل کې راکړی موږ له فول بلکې د سنیک دې ته به ولیکم دلته کې سنیک دې بل ته به ولیکم دلته کې راکړی موږ ګوټ. دا شو زموږ سره ګوټ. اوس د دې سره نور کم یو شانتي راځي نو په دې نومونو کې د دې سره د دې لاولني سره به راشي د روز سره یو ورسره راځي په دې کې ګواوا او دا او د دې سره راځي مینګو او سن فلاور دا ورسره راځي. نو دا به زه دلته ورسره ولیکم چې د روز سره یو شو ګواوا، ګلاب، امرود چونکې بوټی فلاورینګ پلانټس دی ګلونو والا بوټی دی هغه بوټی چې ګلونه کوي. او مینګو شو ورسره دا یو فلاورینګ پلانټ دی او بل شو د دې سره سن فلاور زه نشته سوري دغلته د آرمي ولیکو سن فلاور. اوس فاول چې دی پرنده مرغۍ د دې سره نور په دې کې وایي کمی راځي نو د دې سره یو شانتي چې راځي نو هغه د پیجن او ډاو
او سپیرو دا ورسره یو شان راځي نو دا به شي پیجن ډاو او سپیرو. دې نومون ته ما دا مارکینګ کړی دی، دا پکې هغه ارګانیزمز دي. دې ټیبل کې چونکې دا بیا لیکل پکار دي موږ له مختلف صرف د ماشومانانو د پوهه کولو دپاره چې دا ما ولې جدا جدا ولیکل. بیا سنیک دی، نو د سنیک سره چې کوم په خصوصیاتو کې یو شان دي نو هغه دی په دې کې ټارټایز او لیزرډ او بل ورسره دی کروکوډایل. بیا د ګوټ سره چې په دې کې لږی په کریکټریسټکس کې هغه دي یو دی کیټ، یو دی ټایګر او بل دی کاو. کیټ، ټایګر، کاو. نو دا روز، ګواوا، مینګو، سنفلاور، فاول، پیجن ډاو، سپیرو، سنیک، ټارټایز، لیزرډ، کروکوډایل، ګوټ، کیټ، ټایګر، کاو. دا ما مختلفو ګروپونو کې ځکه ولیکل چې د دې خصوصیات چې د یو بل سره میلایدل نو د دې دا ګروپ شو، د دې د یو بل سره میلایدل د دې دا ګروپ شو، دا ګروپ 1 شو، ګروپ 2 شو، دا ګروپ 3 چې د دې خصوصیات د دې ځناورو یو بل سره میلاویږي، د دې ارګانیزمز خصوصیات چې دی هغه د یو بل سره میلاویږي. نو دا ما دې له وکړو یو قسم کلاسیفیکیشن. دا ما دې له وکړو په ګروپونو کې تقسیم، دا کلاسیفیکیشن شو. اوس لاندې خپل سبق له واپس راځو. وایي why did you put rows in one group and fowl in another group؟ تاسو روز چې دی هغه په یو ګروپ کې وغورځو او فول چې دی هغه په بل ګروپ کې وغورځو، نو چونکې دا پرنده ده او دا ګلاب دی، دا تاسو وایي جدا جدا ولې وغورځول؟ نو یو شانتي خصوصیاتو والا څیزونه چې دی هغه موږ یو ګروپ کې واچو او بدل والا په بدل ګروپ کې، چونکې دا مرغۍ وه د دې سره دا فول د دې سره هغه خصوصیاتو والا ارګانیزمز لګېدو چې هغه هم د دې شانتي مرغۍ وي چې د هغو په جسم باندې هم بڼې وي، د هغو هم مکوښې وي او د هغو بیا دې چپټر کې چې مخکې ځو تاسو به بیا خیر مزید به پوه شئ چې دا ولې ګروپینګ داسې شوی دی، دې کې څه کیریکټریسټکس دي، څه سیمیلاریټیز دي، څه ډیفرنسز دي. نو دا موږ د فرقونو په وجه باندې جدا جدا ګروپونو کې وغورځول او د دې سره چې کوم په ګروپ کې واچول یو شان، نو هغه چونکې ګلونو والا بوټي ګلونو، نو هغه په خصوصیاتو کې د دې سره میلاویدونه هغه په دې ګروپ کې واچول. یو یو پلیس ارګانیزمز اف سیمیلر کیریکټریسټکس ان ون ګروپ، تاسو کېښودو ژوندي څیزونه د یو شانتي خصوصیاتو په یو ګروپ کې. فور ایگزامپل مثال په تور باندې یو میډ ا ګروپ اف فلاورینګ پلانټس مینګو، ګواوا، روز اینډ سن فلاور. تاسو فلاورینګ پلانټس چې دي ګلونو والا بوټي چې دي ام شو، امرود شو، ګلاب شو، نورپرست شو، دا تاسو یو ګروپ کې کېښودل. یو میډ انادر ګروپ اف ارګانیزمز، او تاسو جوړ کو بل ګروپ د ژوندو څیزونو of other similar characteristics چې هغه په خپلو کې بیا یو شان خصوصیات چې دی هغوی لري. فور ایگزامپل مثال په تور فاول، پیجن، ډاو اینډ سپیرو، چنچڼه او پاخته او پرنده، کوتر وغیره، دا چې تاسو بیا په ځان له یو ګروپ کې کېښودل چې د دې خصوصیات یو شان دي. You have separated the organism on the basis of similarities and differences. تاسو دا ژوندي څیزونه چې دي د فرقونو او د یو شانوالي په وجه باندې دا د یو بل نه جدا جدا کړو. Thus you have classified the organisms. نو د دې دا چې ما جدا کړو دې عمل ته وایي کلاسیفیکیشن. موږ دا کلاسیفای وکړو، لکه هلته کې تاسو ته ما په پاڼه باندې څنګه ولیکل چې دا موږ کلاسیفای وکړو. To put organism into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification. موږ چې ژوندي څیزونه د فرقونو او د یو شانوالي په وجه باندې په ګروپونو کې تقسیم کړو، مطلب چې کوم یو شانتي هغه یو ګروپ کې واچوو، چې کوم تی بدلي هغه بدل ګروپ، نو دې ته وایي کلاسیفیکیشن. was importance of classification. د کلاسیفیکیشن اهمیت، چې د کلاسیفیکیشن اهمیت څه دی، کلاسیفیکیشن ولې اهم دی؟ وی ډیو ټو کلاسیفیکیشن وی کین determine the similarities and differences among organisms. په وجه
په ګروپونو کې د تقسیم یا په وجه د کلاسیفیکیشن موږ دا تعین کولی شو د یو شانوالي او د فرقونو د ژوندو سیزونو په مابین کې په دوی کې چې کوم یو شانوالي او فرقونه د هغې موږ تعین کولی شو ډیو ټو د سټرکچر اینډ ادر کیریکټریسټکس په وجه د ساخت او د نورو خصوصیاتو اف ارګانیزم د ژوندو سیزونو وی کین آیډنټیفای اینډ سټډي دیم موږ دوی پیژندې شو او د دوی مطالعه چې دغه کولی شو وی کین آلسو نو د ریلیشنشپ امنګ ارګانیزمز موږ هم د دوی په منځ کې کومې رشتې چې دي په هغې باندې پوهېدی شو د ژوندو سیزونو په منځ کې چې کومې رشتې دي کم سیمیلاریټیز چې دي په هغې موږ پوهېدی شو چې کله موږ یو ځناور سټډي کړو د یو ګروپ نو موږ د ټولو هغه پته چې دی هغه ولګي چې په دې ټول کینګډم کې دا خصوصیات دي بیا 5 کینګډم سیستم دی دا مونږه ژوندي سیزونه چې دي نو هغه بیا په 15 ګروپونو کې تقسیم کړلی دا 5 کینګډم سیستم په 15 غټو ګروپونو کې دا لاول تقسیم شوی دي کینګډم چې دی دا د تقسیم په ګروپونو کې تقسیم غټه اکایي ده لاولنی غټ ګروپ ته موږ کینګډم وایو ارګانیزم هاو بین ډیوایډډ انټو 5 کینګډم بیسډ آن سیمیلاریټیز اینډ ډیفرنس د فرقونو او د یو شانوالي په وجه باندې 15 ځای شوي دي د دنیا ټول ژوندي سیزونه چې دي څومره هم ژوندي سیزونه چې په دنیا کې دي هغه 15 ځای شوي دي اول 15 کینګډمز کې تقسیم شوي دي چې د هغوی نومونه دا دي یو ته موږ وایو کینګډم مونیرا بل ته وایو پروټیسټا فنجای پلانټای اینډ انیمیلیا دا 15 کینګډمز دي بیا دا شروع شوی دی دې نه مونیرا بیا پروټیسټا فنجای خو ملګرو د نن دپاره دغه سبق چې دی د دې 5 کینګډم د دې انیمیلیا پورې زما په خیال چې دا سبق پوره دی او ویډیو نوره مزید اوږدیږي نو انشاءالله په را روان بل ویډیو کې به ملاقات کوو بیا به میلاویږو دا را روان سبق چې دی دا به مونږ په بله ویډیو کې انشاءالله وایو او د هغې پورې تاسو سپارم په الله باندې د الله په امان که ویډیو مو خوښه شوي ستاسو نو ویډیو لایک کوئ شیر کوئ چې کوم ماشومانان د چوټیانو په وجه سبق نه محروم پاتې شوي دي چې هغو ته دې فایده ورسي او مونږ له حوصله راکوئ دا چینل ورسره سبسکرایب کوئ چې مونږ آینده هم داسې نورې ویډیوګانې ستاسو لپاره انشاءالله جوړو د الله په امان